بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم کلاس جنرال ساینس دی، دویم نمبر یونټ شروع دی. سرکولیټري سیستم دی. سرکولیټري سیستم کې دوه حصې په تېره شویو ویډیوګانو کې شوي دي چې سرکولیټري سیستم درې حصې دي، خو موږ پکې دوه کړلي، یو به نن وایو. دوه حصو کې تاسو بلډ ویلی دی او بل دویم نمبر ویډیو کې تاسو بلډ ویسلز ویلي د اینې رګونه. اوس دریم نمبر حصه چې کومه دغه هارټ دی، هارټ زړه ته وایي، څوک ورته هارټ وایي، آر اواز پکې کوي، څوک یې پکې نم کوي. که تاسو زما په چینل کې نوي یئ نو مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. زما د نوو ویډیوګانو نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت راسي او ماته به حوصله هم میلاوي. نو هارټ زړه ته وایي. اوس وایي چې د هارټ از ډیوایډ انټو ټو سایډز. دا زړه چې دی نو دا دوو طرفونو ته تقسیم شوی دی. ایچ سایډ اف د هارټ هیز ټو پارټس. بیا د زړه د هر یو طرف چې دی نو دوه حصې دي. ساده خبره دا چې دا زړه دوه حصو ته تقسیم شوی دی، یو ګس طرف ته او یو ښي طرف ته. بیا دا دواړه طرفونه چې کوم شو، ګس طرف او ښي طرف، د دغه بیا ځان نه دوه حصې دي، یوه برنۍ حصه، یوه بیا د لاندینۍ حصه. نو وایي چې د اپر بلډ ریسیوینګ پارټ اف ایچ سایډ از کالډ ان اټریم. د زړه چې کوم برني طرفونه دي، که ګس طرف دی او که ښی طرف دی، نو دغه دواړو طرفونو ته چې اینه ورته راجمع کېږي. بلډ ریسیوینګ پارټ دا برني حصې چې کومې دي د دې زړه، نو دې ته دا اینه راجمع کېږي. یو ته د پیپړو نه پاکه اینه راځي او د بل تر زړه نه ګنده اینه راځي، خو برنو حصو ته راځي، اپر پارټس ته، نو دغه ته اټریم وایي. نو دا خبره ډېره زیاته اسانه شوه چې د زړه دوو طرفونو ته تقسیم شوی دی، ګس طرف او ښي طرف ته. بیا دا دواړه طرفونه چې کوم شو، ګس طرف او ښي طرف، نو په دې کې دوه حصې دي، یوه برنۍ حصه ده، یوه لاندینۍ حصه ده. نو وایي چې بره کومې حصې دي، که ګس طرف دی او که ښي دی، هغه ته اټریم وایي او هغه بلډ ریسیوینګ پارټ دی. بلډ ریسیوینګ پارټ مطلب دا دی، تاسو ته مو وایي چې اینه ورته راجمع کېږي، د زړه ته اینه راځي. د لوور بلډ ډسټریبیوټینګ پارټ از کالډ ا وینټریکل. بل د دې زړه چې لاندینۍ کومې حصې دي، که ګس طرف دی او که ښي طرف دی، خو چې لاندینۍ حصې دي، لوور پارټ دي، نو هغه د اینې د خورولو کار کوي. بلډ ډسټریبیوټینګ پارټ هغه حصې دي د زړه چې دا اینې خوري او هغه ته وینټریکل وایي. نو دا د لاندې ورکړي دي په دې ډایګرام کې، که تاسو وګورئ لاندې. نو وایي چې وینټریکل آر لارجر. دا وینټریکل چې کومې دي، دا لاندینۍ حصې د زړه، دا به غټي، تیک پیړې به تیک وال، د دې غاړې به پیړې اینډ مور پاورفول او ډېرې به طاقتوري دین آرټریا، د آرټریا نه، د برنۍ حصو نه. نو دا به طاقتور مځکه، د دې د غاړې به پیړې مځکه چې د دې کار دا دی بیا چې دا پوشنګ اپ بلډ کوي، دا اینه واپس چې دی نو شیندي دي د وجود ته لیږي. نو په دې وجه باندې دې ته د زیات زور ضرورت وي، نو دا پاورفول دي د برنو حصو په نسبت سره. بیا وایي چې د رایټ سایډ ګیټ ډي اکسیجنیټډ بلډ. اکسیجن پورې ورته لیکلی دی په بریکټ کې، بلډ فرام د وینز اف د باډي اینډ پمپ اټ ټو لنګز. د زړه چې کوم ښي سایډ دی، رایټ سایډ چې کوم دی، نو هغه ته داسې اینه راځي د دې وجود نه چې په هغه کې اکسیجن نه وي. اکسیجن پور مطلب دی، یا ورته وایي ډي اکسیجنیټډ چې اکسیجن پکې نه وي، داسې اینه. بلډ فرام د وینز، د وینز نه ورته راځي. تاسو ویلي چې وینز داسې رګونه دي چې د وجود نه ګنده اینه چې کاربن ډای اکساید ورپکې او فالتو مادې پکې، هغه اینه پکې راځي په دغه رګونو کې. نو وایي د زړه د ښي طرف چې کوم دی، نو دا داسې اینه راجمع کوي ځان ته، دې ته داسې اینه راځي په وینز کې، د دې وینز رګونو په ذریعه باندې چې هغه ډي اکسیجنیټ، اکسیجن پکې نه وي، او دا بیا چېرته لیږي دا زړه؟ پمپس اټ ټو لنګز. دی بیا پیپړو ته لیږي د صفایۍ دپاره، هلته کاربن ډای اکساید ګیس لرې کېږي او ورسره چې کوم دی نو اکسیجن ګیس ورسره کېږي. تاسو ویل چې یو آرټري ده، هغه د آرټري کار خو دا دی چې دا پاکې اینه سپلای کوي، خو یو آرټري داسې ده په دې آرټریز رګونو کې چې هغه ته پالمونري آرټري وایي، د هغه په ذریعه باندې د زړه نه ګنده اینه صفایۍ دپاره پیپړو ته ځي. نو د زړه د ښي طرف ته راشي، بیا پیپړو ته چې دی نو صفایۍ دپاره د اینه لاړ شي. د لنګز په پیپړو کې څه وشي، د بلډ ګیټس اکسیجن، اینه ټو اکسیجن ګیس میلاو شي، اینډ ګیو اپ کاربن ډای اکساید، کاربن ډای اکساید ورکړي. دس اکسیجنیټډ بلډ، دا اینه چې اکسیجن ورسره شو، اکسیجنیټډ هغه ته وایي چې اکسیجن ورسره شو، بریکټ کې ورته لیکلی دی اکسیجن ریچ، چې د اکسیجن نه ډکه اینه کومه ده، بلډ فلوز ټو لیفټ سایډ اف د هارټ. د پیپړوس کې چې ورسره اکسیجن ورسره شي، نو دا بیا د زړه ګس طرف ته راشي، لیفټ سایډ ته راشي. د لیفټ سایډ پمپ دس اکسیجنیټډ بلډ تھرو آرټریز ټو د باډي. د زړه دا ګس طرف چې کوم دی، نو دا بیا پمپ کې ویشیندي، خورۍ کې د اکسیجن نه دا ډکه اینه په آرټریز کې، د آرټریز رګونو کې د ټول وجود ته. نو آرټریز داسې رګونه دي چې په دې کې دا اینه د زړه نه بیا ټول وجود ته ځي، او د پیپړو نه چې پکې واپس کومه اینه راځي او پاکه اینه پکې راځي د زړه ګس طرف ته، نو هغه ته پالمونري وین وایي. نور د وین کار خو دا دی چې دا ګنده اینه راجمع کوي، خو دا یو پکې داسې وین دی چې دا د پیپړو نه پاکه اینه راځي. په بلډ ویسل په ټاپک کې مونږ په تفصیل سره په دې خبره کړله په تېر شویو کې. نو وایي ګس طرف ته راشي، د اکسیجنیټډ بلډ چې کوم د اکسیجن نه ډکه اینه ده، د آرټریز په ذریعه باندې د زړه پمپ کې ویشیندي، خورۍ کې. پمپس بس شیندلو ته وایي، خوره کولو ته وایي، خورۍ کې په دې وجود کې. هارټ آلسو هیز والز. په دې زړه کې وایي والونه هم وي، لکه څنګه چې زمونږ په کورونو کې ځای په ځای په اوبو پیپونو کې مونږ استعمالوو، په ټینکو کې استعمالوو. والز ویم په کې ټو کیپ بلډ فلوینګ ان ون ډایرکشن.
او چې دا اینه داسې وساتي چې په یو طرف باندې روانه وي. نو دې دپاره په دې زړه کې والونه هم لګېدلي. والونو کار دا دی مثال په توګه اوس دې زړه ته ګنده اینه ښي طرف ته راغله نو دلته پسې وال بند شي بره چې واپس دا ګنده اینه بېرته لاړه نه شي په دې رګونو کې که نه. نو دغه لپاره په دې زړه کې والونه هم لګېدلي. دا د زړه ډایګرام یې ورکړی د هیومن هارټ دی. که تاسو ورته وګورئ آرټا یې ورکړله، یا ورته څوک اروټا وایي. آرټا چې کومه ده دا غټ رګ دی او د دې په ذریعه باندې د ټول وجود ته چې دی نو اینه ځي او دا په سور رنګ کې ظاهر کړی دی. ګس طرف دی لیفټ وینټریکل دی او لیفټ آرټریم دی. نو دا د زړه ته راشي دا اینه د ګس طرف ته پاکه اینه او د آرټا په ذریعه باندې بیا د ټول وجود ته راشي. بل یې ورکړی دی پالمونري آرټري. دا یو غټ رګ دی او د دې په ذریعه باندې ګنده اینه چې کوم دی نو هغه بیا پیپړو ته ځي. او ویناکې چې دی نو دا داسې رګ دی چې دا غټ رګ دی خو دا اینه د زړه ته واپس راوړي، ګنده اینه راوړي. رایټ آرټریم ګس طرف ته ښي طرف ته راوړي، ساري دی رایټ آرټریم ښي طرف ته راوړي ګنده اینه چې کومه ده هغه د پالمونري آرټري په ذریعه باندې بیا پیپړو ته ځي که نه. دا پوره ډایګرام دی، دې نه تاسو ډېر زیات په اسانه باندې معلومولی شئ. دلته اوس د زړه لاندینۍ حصې ورکړلي، رایټ وینټریکل یې ورکړی دی، لیفټ وینټریکل یې ورکړی دی. نو لیفټ وینټریکل کار خو دا شو چې دا پوشنګ کوي واپس چې دی نو پمپینګ بیک کوي، دا اینه واپس شیندي په دې وجود کې. او رایټ وینټریکل چې کوم دی نو دې ته دا اینه راشي بیا واپس د دې نه چېرته لاړ شي پیپلو ته د صفایۍ دپاره لاړه شي. نو دا شین طرف چې کوم ښودلی دی په دې دغه کې په دې زړه په ډایګرام کې دا ګنده اینه ده د ویناکې ور د غټ رګ په ذریعه باندې په اخر کې راغلی دی د زړه ښي طرف ته. بیا پیپړو کې صفا شوې ده، پیپړو کې چې کله صفا شو نو بیا د زړه ګس طرف ته راغله او چې ګس طرف ته راغله پالمونري وین په ذریعه باندې نو ګس طرف کې بیا د لاندې سر ته راغله لیفټ وینټریکل ته، د لیفټ وینټریکل په ذریعه باندې آرټا په ذریعه باندې بیا چې دی نو په دې ټول وجود کې خورا شوه. او دې ته لیکل دي چې ډي اکسیجنیټډ بلډ نو دا د ښي طرف ته دی او اکسیجنیټډ بلډ چې کوم دی نو دا د ګس طرف ته دی په زړه کې. نو چې د اکسیجن په کومه اینه کې یو صفا شوې اینه هغه ګس طرف ته راځي، د ګس طرف نه ځي بیا ټول وجود ته. او ډي اکسیجنیټډ بلډ داسې اینه چې هغه صفا شوې اینه یو ګنده اینه د ټول وجود نه د زړه ته راشي نو هغه په دې ښي طرف کې نو د ښي طرف په ذریعه باندې بیا چې دی نو پیپړو ته لاړ شي، پیپړو کې صفایي وشي. خو دلته کې دوه خبرې تاسو ضرور یاد ساتئ چې آروټا چې کومه ده نو آروټا کې داسې کار دی چې دا د زړه نه اینه دا غټ رګ دی په زړه کې د ټول نه غټ رګ او دا په دې کې اول د زړه نه ټوله اینه راوځي نو بیا په نورو رګونو کې تقسیمیږي. بیا ویناکې چې کوم دی نو دا داسې یو غټ رګ دی، غټ وین دی. ویناکې مطلب دا وین دی چې د زړه ته پکې ګنده اینه راځي، خو دا د ټول نه غټ رګ دی په اخره کې د زړه ته را رسېدلی دی. دغه ځای پورې دا ټاپک پوره دی. د خیره سره بل ټاپک بیا په بلې ویډیو